بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره دوه کمپاونډز دي، مثلا یو C45 او H92 دی، د یو مرکب دی، او بل یو مرکب موږ سره C32H66 دی. نو یو 45 کاربن لري، بل 32 کاربن لري، او په دې کې به کم یو په چټکۍ ویلې کېږي. نو ګورئ لکانو، موږ ویلو چې څومره چې موږ سره مالیکولي کتله زیاتېږي، مالیکولي کتله که زیاتېږي نو موږ سره ویلې کېدو ټکي چې دی، ویلې کېدو ټکي دا به هم زیاتېږي. نو اوس ګوره دلته 45 کاربن دي، دلته 32 کاربن دي. نو مالیکولي کتله د چا زیاته ده؟ مالیکولي کتله د C45 H92 دا زیاته ده د چا نه؟ د C32 H66 نه. نو د مالیکولي کتله کمه ده. نو چا چې مالیکولي کتله کمه یا به زر ویلې کېږي. نو په دې کې به ما سره C32 H66 دا به زر ویلې کېږي، په چټکۍ سره به ویلې کېږي. یو او بل خبره پکې دا ده چې ویسکاسټي چې ده، لزوجیت چې دی، ویسکاسټي چې ده موږ سره دا مستقیم تړاو لري چا سره؟ مالیکولي کتلې سره. مالیکولي کتلې سره سریښناوالی، لزوجیت یا د شړېدنه چې ده یا کلکېدن، دوی ورته پښتو کې ما ښکاري سریښناکوالی لیکلی. سریښناکوالی مطلب لزوجیت، ویسکاسټي تویدنه، شړېدنه. نو شړېدنه چې ده دا د مستقیم تړاو لري چا سره؟ د مالیکولي کتلې سره. څومره چې موږ سره د اتومونو شمېر زیاتېږي، مالیکولي کتله زیاتېږي، عمر ما سره لزوجیت چې دی نسبتي مالیکولي کتله، نو عمر ما سره سریښناکوالی زیاتېږي. نو که موږ سره یو دوه کمپاونډ شي، مثال په توګه په ویسکاسټي کې که موږ واخلو، ما سره C12 دی او یو بل موږ سره H26 دی، نو دا به زر تویېږي د پیلې نه یا د یو لوښي نه. که C16 H36 به زر تویېږي، صحیح ده؟ نو C12 H26 به زر تویېږي، په چټکتۍ سره به دا څه کېږي؟ دا به تویېږي، زر به تویېږي. صحیح ده؟ ځکه د C12 ویسکاسټي چې ده دا کمه ده. ویسکاسټي چې موږ سره دا کمه ده.